سیاست ته داسې جواب ورکړو په لر او بره پښتونخوا کې چې څومره پښتانه مېشت دي باید د دې عمل غندنه وکړو، مزاحمت یې وکړو، راووځو، دنیا ته ووایو چې زمونږ یو پر امن د میلیونونو پښتنو لیډر دوی په توره نیمه شپه نیسي او زندان ته یې وړي، بیا بیخي دا هم نه وایي چې په کومه تڼه کې دی، په کوم جیل کې بند دی. نو ملګرو زه ټولو ملګرو ته دا خواست کوم چې د مشرانو امر ته باید په انتظار واوسو چې محسن داوړ علي وزیر یا نور د غورځنګ مشران یا نور پښتانه مشران موږ ته څنګه امر راکوي، ځوان نسل چې کوم یو دا به په هغه باندې عمل کوو. انشاءالله ورحمان نه به ډارېږو، نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو. زمونږ اول هم وعده وه په قرآن اوس مو هم د خپل قام د خپل ولس سره وعده ده چې دا یو سر دا یوه ځواني دغه مال دا مونږ اول هم چې په دې لاره مو قدم ایښی دی، مونږ پښتون قام ته دا خپل ځوانۍ وربخښلې دي، خپل قام د پرمختګ دپاره، د خپل قام ته د امن راوستو دپاره، د شعور دپاره مونږ دغه د یوې ځوانۍ د یو وجود نه تېر یو. نو انشاءالله ورحمان تاسو به ټول ملګري چې څومره یې دا پښتون قام راپاسئ، دنیا ته دا وښایي. صرف په دې خبرو هېڅ هم نه کېږي ملګرو، نور به عملي کار کوو، خو صرف د مشرانو امر ته باید په انتظار واوسو چې مشران مونږ ته څه امر راکوي. نو بیا ټولو ملګرو ته خبرداری ورکول کېږي چې پرون شپې تقریبا په 2 بجې سره د شپږو ملګرو بلال شو، ادریس شو، حمید وزیر شو، منظور احمد پښتون شو، دا پولیسو نیولي دي. تر اوسه هېڅ معلومات هم یا نه کېږي چې یعنې په زندان یا په نیولو کې د دوی سره څه عمل شي، څه عمل کېږي، په راتلونکي کې به هغه معلومات کېږي. خو د پي ټي ایم ملګري هم لګیا دي، مشران لګیا دي، زیار وباسي، هلته کار کوي، لګیا دي. نو موږ به د هغو ملګرو ته په تمه وو چې هغه څه امر راکوي. نو ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې باید ډېر د حوصلې نه کار واخلو، ځکه که موږ په هغه کې وګورو، تېر شوی تاریخ وګورو، نو په دې محکوم وطن کې زموږ پښتنو مشرانو اکثر که باچا خان، بابا او قسمت خان دا دوه غټ مثالونه دي. بیا نور چې څومره د پښتون د حق غوښتنې ځوانان مشران دي، هغوی زندانونه تېر کړي دي، هغوی وهل ټکول تېر کړي دي، هغوی ډېرې خوارۍ په ځان تېرې کړي دي. نو دا به پکې راځي ملګرو، دا غورځنګ دی، دا پاڅون دی، دا انقلاب دی، په دې کې دا خبرې راځي. نو چې مشران موږ ته اوس څنګه امر وکړي، موږ به په هغه باندې عمل کوو. باید ټول پښتون قام تیار او تابعدار واوسو، باید ټول پښتانه چمتو واوسو چې مشران څنګه امر کوي چې موږ سخت نه سخت عمل ورباندې وکړو. نو انشاءالله تاسې به ټول تیار وئ په شمول زموږ انشاءالله ورحمن چې په موږ هر قسم خدمت راځي. نو موږ سرغړونه نه ځنې کوو، موږ تیار تابعدار یو. ورته ما اول هم درته وویل چې یعنې موږ اول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاره قدم ایښی دی، موږ د خپل سر او مال نه تېر شوي یو. په دې موږ هېڅوک نه ویروي، په زندانونو، په جیلونو، مرګونو د موږ هېڅوک نه ویروي چې یو سړی د زندان او د مرګ د هر د ځان د سر او مال نه تېر شي، هغه بیا یو شی هم نشي یارولی. نو ټولو ملګرو ته مې خواست دی چې تاسې تیار تابعدار واوسئ، چمتو واوسئ چې مشران هر قسم غږ امر دغسې په سوشل میډیا چې څومره مزاحمت کولی شي ملګرو، ټویټر ته راشئ، په ټویټر ټرینډ روان دی، په فیسبوک شو یا نور چې چاته هر قسم ژبې معلومې دي، چاته عربي معلومه وي، چاته انګریزي معلومه وي، چاته اردو معلومه وي، تعلیم یافته ملګري په هره ژبه، په هر ځای، په هر محاذ باندې دا ټرین وچلوئ، مزاحمت وکړئ، راووځئ، د چا د لاریون د غندنې وس کېږي هغه غندنې وکړئ. نو باید نور به د مشرانو امر ته په تمه وو چې هغه هر قسم امر راباندې کوي، مونږ به ورباندې عمل کوو. نو په دې خاطر لایف راغلم، خدای مو خوشحاله لره. ما خبرداری درکوو چې منظور احمد پښتون سره د شپږو ملګرو نیولی شوی دی پرون شپې په 2 بجې. اوس د مشرانو امر ته انتظار دی، هغه چې هر قسم امر راکوي مونږ او تاسې به عمل پې کوو. نو نور د غورځنګ ملګرو ته، بل لرو برو پښتنو افغانانو ته مې دا خواست دی چې د حوصلې او د اطمینان نه به کار اخلو، ځکه چې دا پکې راځي. نو دغو خبرو ته اول مشرانو هم بیا د غورځنګ هر ملګري ملا تړلې ده. نو اوس به سوچ کوو، کوشش به کوو چې مخکې څه وکړو، مونږ ته څه کول پکار دي، هغه به د پي ټي ایم د مشرانو نه پته لګي. خدای مو ښاد لره. په ټویټر مزاحمت ټرینډ ته راشئ، په فیسبوک او په هغه باندې خپل کاروبار پرېږدئ. باید په فیسبوک او په ټویټر کې همدغه غندنه وکړو د خپل پښتون ژغورنې غورځنګ د ستر سالار منظور احمد پښتین سره د ملګرو د دغو د نیولو مزاحمت وکړو، غندنه یې وکړو، تر څو نړیوال هم خبر شي چې زموږ سره څه روان دي او څومره ظلم جبر را سره روان دی. د میلیونونو پښتنو لیډر داسې په
توره نیمه شپه بې اجازې نیول او دا ډېره زیاته دی افسوس زما په زړه کې چې څه دي ملګرو هغه حکیم جان ورته وایي چې زما په زړه کې څو ګیلې دي چې وایې کم که نه ځنې خوږې ځنې ترخې دي چې وایې کم که نه زما په زړه کې چې څه دي د هغې نه یو الله خبر دی خو باید حوصله وکړو او د مشرانو د امر په تمه واوسو